منم یې جبد قادر ښه د هغه بولان د سیمې اوسېدونکی بوده بولان اوسېدونکی. ښه د دغه پله په اړه که راته ووایې د دې پله په جوړېدو سره تاسو ته کوم سهولتونه برابر شول؟ د هرې خوا څخه موږ خوشحاله یو، موږ دغه یو چې په استراحت شولو، ژوند مو په استراحت شو، ژوند مو په راحت شو، ډېر هوسا یو، ډېر خوشحاله یو. مخکې چې دا پل نه و جوړ د دغه منطقو په تکلیف وو، پر هغه لار به تلو، نور جار سم موټر به په 8000 15,000 روپۍ بار را سره وړي. اوس دغه 15,000 ورکړم ماته بازار ته را رسوي. نو زموږ ډېر خوشحاله یو، الله دې خوشحاله کړي. یعنې خلکو ته په اقتصادي لازم ګټور تمام سعودي تر څنګ باندې بیخي ګرده وطن ته ډېر وطن یې ډېر په آباد کړي، ډېر وساس. هغه پخوانی پل د لښکرګاه پر مربوطاتو کې پخوانی پل چې د هلمند پر سیند جوړ شوی دی، پر هغه باندې څومره رش کم شوی دی د خلکو ګڼه ګوڼه پر کمه شوې د دې پله په جوړېدو سره؟ نو بیخي ډېره کمه شوې ده، ډېره کمه شوې ده. نو خو نیمه وطن دا وطن ګرده پر دې خوا را روان دی، هغه پر هغه خوا روان دی. دا ډېره وسایي ده، الله تعالی دې دوی نه خوروي. دلته اوس یو سړک هم جوړېږي رئیس صاحب، دغه سړک په اړه ته خبر یې معلومات لرې؟ کوم سړک؟ دغه سړک جوړېږي ونو خو دا سړک دا جوړېږي دا نفر پراخته دي، کار پر کوي. نو خو دا ډېره وسایي شوله چې که موږ ګرش ته ځو، که بلې خوا ته ځو، که بلې خوا ته ځو، وسایي ده. یعنې اوږدې لارې لنډې شوي دي. اوږدې لارې لنډې دي. د اسلامي امارت په راتګ سره تاسو په ژوند کې څه پرمختګ راغلی، په خاص توګه بیا دغه د پرمختیایي پروژو په تړاو؟ بیخي وسایي راغلی ده، بیخي ځینې خوشحاله وي. الله دې د دوی څخه خوشحاله شي، الله دې د دوی څخه خوشحاله شي. دا ډېره وسایي ده موږ ته. تاسو فکر دی وخت کوئ چې د هلمند پر سیند دلته په دا ځای کې پل جوړېږي او خلک یا بابا چیرې نو چې رب خو راته راوستی، رب راته جوړ کړي، نو بالا څه په وکړه؟ دا خو بچې ده موږ ته. داسې پروژې په صورت عموم ډول څه ګټې لري حاجي صاحب دا رقم پروژې چې جوړې؟ نو خو دغه پروژې دغه ګټه لري چې لار مو راته آباده کړي، پل مو راته جوړ کړي، غاړې مو راته جوړې کړي. نو خو دغه بچې ده، نو بله بچې خو موږ ته نه جوړېږي. دغه موټران مو دی په وساس غلي باندې. اوس په وګډ ویل ته به زنانې ناستې وای، د ولې پر هغه غاړه باندې مو زنانې ناستې وای، دلته به کښتۍ چلېدلی. اوس کور دروازې ته موټر ولاړ درېږي. خو دغه بچې ډېره مننه حاجي صاحب، خیر. الله دې مه خرابوه. السلام علیکم.